د نن پنجشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلي ځواکونو له لورې په الاقصی جومات کې پر لمونځ کوونکو ظالمانه برید په کلکو ټکو وغانده. یاد وزارت زیاته کړې چې دغه برید د بشر ضد کړنه، د سپېڅلو ځایونو بې حرمتي او له نړیوالو اسلامي او انساني قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې په انفرادي حسابونو محدودیتونه کم شوي او اوس هیوادوال کولی شي چې له خپلو حسابونو څخه په اونۍ کې 50,000 افغانۍ واخلي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د درېیمې حوزې امنیتي ځواکونو 2 تنه د غلا په تور نیولي. زیاتوي یادو اشخاصو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د موبایلونو غلاګانې کولې چې د امنیتي ځواکونو له لورې لاس په لاس نیول شوي او دوسیې به یې تر څېړنو وروسته اړوندو ارګانونو ته وسپارل شي. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په شفافه توګه د عوایدو راټولولو لپاره برېښنایي سیستم جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هیواد کې د روڼتیا او د ځمکني ترانسپورتي خدمتونو د معیاري کولو په موخه 4,000 شرکتونو او نږدې 600 ترانسپورتي اتحادیو ته د برېښنایي کارتونو او ترانسپورتي کتابچو د ویش لړۍ پیل کړه. مالیې وزارت وایي چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د دولتي املاکو په عوایدو کې د تیر پر پرتله ځانګړی زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره ورځ د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ له لارې 14,382 ټنه سوداګریز توکي چې ډېره برخه یې خوراکي توکي د هیواد ته وارد شوي. د دې ادارې په وینا همدارنګه 14,000 ټنه کچالو له هیواده صادر شوي دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د حج او عمرې ملي کمیټې غونډه ترسره شوه. دې غونډه کې د الوتنو د مهالویش، سعودي عربستان ته د حاجیانو پر لیږد او له مرکز او زونونو څخه د حاجیانو د انتقال په برخه کې د لازمو اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې لازمې پریکړې شوې دي.